د بالو سره سوکي سوکي پیارو کې سوکي سوکي پیار بالو وچوپي په زول خبرې مه کوه په زول ټارېږي ما درته لس پیرې ویلي ګوره پوهېږه دلته ریکارډینګ کېږي خلک بیا بل مطلب وي بیا وایي دا جینۍ ښه نه ده 2 کاله مطلب مې دا دی چې لکه دا به د بالو سره مینه کوي اوکې ګایز ټول لیب شیر کې نن ایلونه کو پتا ما سرکونډي وانړل یا مې در باندې اکټینګونه کو یا مې پاګې در باندې ماته نه کړ نن دې لړم زیړ پړ کو ګلالۍ مې نن په خپلو اګو کې نه خو دې کې کوم دی ګایز چې سونم کسانی کا ولې هګۍ نشته په فرج کې فرج کې درې هګۍ به نو ته ولې خوله چینګې وې څه دا یو هګۍ دې ماتې که مړې په درېو هګو خلک څه کوي 2 هګۍ قیمتي هغه به سار ماتوم که نه مړی که به شامي کباب جوړ کړم ښه یو هګۍ به دې ماتې کې 2 هګۍ به زما هغه پرېږدي ګایز ټول ډبل ټیپ کوه دي بکواس کی بکواس ټول ډبل ټیپ موږ به دا بالغۍ کې کېږدو او په دې به ټولو وځو اله ډزې راباندې وکړو که نه دغه ځای راباندې ډز وکړو در باندې ډز وکړو یې سړیه تا کې خو بالکل عقل نشته شابالګانو ډبل ټیپ کوي دا به هلکانو ډبل ټیپ وکړې او ډبل ټیپ ګلالۍ د هګۍ د چرګې دي که دا د بانګي دي یاره خدای دې تباه نه کړه نو بانګي چېرته هګۍ اچولې ده مين کرې یو وړه هګۍ اچولې وه هغه هم رانه جوړه ګایز چې څونه م تاسو کسان کره بانګیان هم هګۍ اچوي او یو بانګي هګۍ اچولې وه هغه هم ارماني مننه زړګیه هلکانو ډبل ټیپ وکړئ داسې څه ګلونه من ادا ډبل راغی لالا دې څه کوي لالا د ګلالۍ سره د پیار محبت خبرې کوي دا څونه لیب شیر د شوي ګلالۍ سره عشق جنګوي دړه تارونه ورسره جنګوي او جګرانو منم لیپې راله دونه شیر کو که نه ډبل